تحشرون خامخا به خدای پاک ته ورجمع کېږئ تاسې ټول بیا به خدای پاک د تاسې د عمل موافق تاسې ته بدله درکوي خو دا چې په احد کې په هغه سخته سختۍ کې صحابه و مبارکینو پیغمبر علیه السلام ګوښی پرېښی کم کسان ورسره پاتې شوه په دغه وخت کې د خپل دوست نه ګیله کېږي که نه کېږي ګیله خو څه کوې کله سړي ته دومره خوش که ورشي چې واخلي که نه واخلي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته دی ته ویلې ولې مه داسې وکړه دی افسوس و ارمان وکړه خپله پښیمانتیا یې ښکاره کړه پیغمبر علیه السلام خدای ته زاری شروع کړه الله ته یې معاف کړي داسې نه کړ چې رټلي وای د ځانه یې لرې کړي وای د پیغمبر علیه السلام په امت مهربانه دغه هم خدای پاک مهربانه ګرځولی دا به موږ تاسې خپل کمال نه بولو چې کوم استاذ په شاګردانو ډېر مشفق چې زه داسې مشفق یم دغه هم باید فکر وکړي الله رب کریم په ده دا لورونه کړې ده الله تعالی وي د خدای پاک په رحم ته نرم شوی دی ته که پوچګویه وای د زړه نه سخت وای بد اخلاق د چلولی دی د خپلو ملګرو سره تیت پرک به درنه شوي وو تیت پرک څه معنی کافران شوي وو تاوان به د تا و دغه ځای ډېر مهم ده څنګه به تاوان و د نبی علیه السلام مقام چې تر ټولو انبیاو نه فوق ده وجه چې ده د مسلمانان امتیان ډېر دي تر نورو نه خو پرون مو وویلې دوه چنده د جنت خلک د ده د امت دي اوس د ده امتیان چې ډېر دي د ده مقام هغو د وجه نه هم جګ ده ولې د هر امتي په نیک عمل ثواب کې دی ور شریک ده د یو چا مثلا 10 شاګردان دي هغه د 10 شاګردانو په نیکو اعمالو کې ور شریک ده د چا 100 دي هغه د 100 شاګردانو په نیکو اعمالو کې ور شریک ده د چا 1000 دي هغه د 1000 په نیکو اعمالو کې ور شریک ده نو مقام به د چا جګ وي اوس که استاد ته خدای دا موقع ورکړه 1000 شاګردان په لاس ورغله ګورئ 1000 شاګردان ورغله خو طبعا شاګردان دي کمزوري دي چې صحابه و مبارکین نه و پوه څه به تر کېده بیا خدای پاک پوهول دی موږ وخت نو دی دستي د هر ناړامي سره چې په زوره د شا نارې ولې وکړه کډه واخله دا دې ولې وکړه کډه واخله دا ولې وکړه کډه واخله کډه واخله کډه واخله کډه واخله نو نیک اخلاقي د استاد په شاګردانو یا د شیخ په مریدانو دام د خدای او رحمت چې په د باندې شوی ده ثواب ور ډېروي چې شاګردان ډېر شي د ډېرو شاګردانو په ثواب کې ور شریک شي مریدان ډېر شي د ډېرو مریدانو په ثواب کې ور شریک شي فبما رحمتین په سبب د رحمت من الله د الله تعالی د لوري نه چې په تا شوی د ای حبیبه لنت لهم ته نرم شوی د دی دپاره دی ته نرمي کوې ولو کنت فظا کوی ته بدخویه غلیظ القلب د سخت زړه چښتن په چا د زړه نه سوی لنفضوا من حولک دوی به تیت شوي وو تار په تار شوي وو به د چا د تا نه صرف داسې نه چې مدینې منورې نه به درد نه تللي وو بلکې وای دین به یې پرېښی کافران شوي به وو خو چې کافر شو نور خو شاګرد که لرې که نږدې سړی په ثواب کې ورشریکېږي خو که کافر شو خو لاړه هغه نیک اعمال ټول ختم شوه فاعفو عنهم د تا په باب کې چې کومه بې ادبي د دی نه شوي دلته اوس بیا دوه شیان دي د تا په باب کې چې کومه بې ادبي شي فاعفو عنهم د هغو نه معافي ورته وکړه او د خدای پاک په حکم کې چې د دی نه تقصیر شوی واستغفر لهم د هغو په باب کې د الله نه مغفرت ورته وغواړه د خپل حق نه معافي ورته وکړه او د الله په حق کې چې تقصیر ته شوی مغفرت ورته وغواړه او زړه هم خوشحال ساته وشاورهم فی الامر په کارو کې د دې سره مشوره هم کوه خو فاذا عزمت کله دې چې قصد وکړه د کار فتوکل علی الله بیا توکل په خدای کوه په مشوره اعتماد مه کوه دلته اوس اول دا د مشورې حکم چې پیغمبر علیه السلام ته وشو چې وشاورهم فی الامر دا په کومو امورو کې ده وایي د مشورې امر په هغو امورو کې ده چې د خدای پاک د طرف نه په هغه کار کې وحی نه وي نازله اوس یو کار پیښ شو د خدای پاک د طرف نه علم نه لري پیغمبر علیه السلام هم نه لري وحی نه ده نازله اوس په دغه کې به خیر وي که شر وي دا څه وکړو مشوره به په داسې کار کې کېږي چې شریعت معلوم وي حکم معلوم وي په معلوم کار کې مشورې نشته اوس امیر چې د خپلو وزیرانو سره مشورې کوي چې دغه سړي غلا کړې ده په ثبوت په ثابته د لاسې ورپرې کړو که نه کړو پرې دا مشوره بې ځایه ده دا بې محله ده خو حکم معلوم ده په معلوم حکم کې مشورې نشته
مشوره په هغه حکم کې ده چې معلوم نه وي. یوه خبر. مشوره د اسباب ظاهره او د جملې نه ده. کله یو انسان په خپل فکر کې یو شي کې خیر ورته لیدل کېږي، خو شاګرد تر هغه نه خیر خدای یو ته معلوم کړي. شاګرد چې کوم مصلحت ورته ذکر کړي دی د شاګرد په خبر عمل وکړي د لویې فتنې نه بچ شي. مشوره خو وي دغه دپاره په خپله خبر به اعتماد نه وي چې بیا مشوره دا معنا هم نه چې ما مشوره ورکړه نو وایي نه منله نو بل وخت زه مشوره نه ورکوم. دا نه، ته خپل مشوره مصلحت ښکاره که امیر په هغه کې مصلحت ولید تا په مشوره عمل وکړه ښه، که په بله مشوره کې خیر ولید په هغه کې به عمل کوي. لیکن دغه سبب ظاهري چې یاره اداره و ډېر هوښیاران خلک سره ناست و مشوره وشوه خامخا به خیر جوړېږي، خامخا خیر به بیا نه وي. فاذا عزمت فتوکل علی الله. اسباب تیاروه خو په اسبابو اعتماد مه کوه. توکل په خدای د دغه په باب کې چې حدیث مبارک کې بیان کیږي 3 مرحلې ذکر کیږي. یو داسې فرد چې اسبابو ته بالکل څوک توجه نه کوي، بالکل اسبابو طرف ته توجه نه کوي. یو دا د اخص الخواص کار ده. وعلى ربهم یتوکلون چې هغه حدیث مبارک کې چې 80,000 کسان به د ما سره جنت ته بې حسابه به کتابه داخلیږي. صحابه او په کې اختلاف و، چا به ویل دا صحابه دي، چا ویل نه موږ مخکې څه وخت په کوپر کې هم تېر کړی وروسته مسلمان شوي چې دا د موږ زمن دي دغه دي. دا خو د اوله نه په اسلام کې پیدا شوه. نبی علیه السلام چې راووت دوی پوښتنه ترې وکړه، نبی علیه السلام د دوی صفت داسې ورته ذکر کړه: لا یسترقون ولا یکتوون وعلى ربهم یتوکلون. دا هغه خلک دي چې نه دم کوي نه دوایي کوي، خاص په الله یې توکل وي. دا یو مقام د اخص الخواص ده. یوه معنا یې دا ده. نو اسباب بیخي پرېږدي. یو اعلی پر د توکل. دومه معنا دا ده د دغه ځایم په دغه ځایم چې موږ پوه شو. بعضې خلک په دغه ځایم نه پوه نو وایي چې توکل دا دی چې سبب به بیخي پرېږدي. نه نه، دلته یې وایي کوم سببونه نفی کړه چې د هغو په باب کې منع هم راغلی. بعضې دمو منع ده که نه ده؟ د بعضې وختو کې د داغو لګولو نه منع ده که نه ده؟ ګوره وایي داسې شی ذکر کړه چې روا او ناروا دواړه لري. داسې اسباب ذکر کړه، اما داسې سبب چې ترتب د مسبب په هغه باندې د الله عادت موافق غالب وي، هغه خو به کې دا توکل نه ده. د لوږې نه مرې، د مردار خره غوښه پرته ده چې یو څو ګولې وخوري د مرګ نه په بچ کېږي. دا د مرګ نه بچونکی خو الله تعالی ده، خو سبب ظاهري چې ده. اوس په دغه وخت کې دغومره غوښه خوړل در باندې واجب شي چې دومره به خورې چې د مرګ نه ځان بچ کړي. اوس که اعلی پر د توکل دا وایي چې سبب به بیخي پرېږدي، بیا خو به دغو خلکو ته دا و چې کلک شئ، ثواب په دغه کې ده چې مړ دې شي خو مه یې خوره. خو هلته حکم چې ده او داسې سبب چې غالبه د هغه نه هلاکت وي، هغه نه بیا صریحي منع ده، هغه باندې د خدای نیسي. پاس چت ده چې اوس داسې په دا جنو کې کوزیږي 15 منټه په دا لیارې لګېږي، خو ټوپ که توکل په خدای مځکې ته به دا ټوپ روا ده. ساتونکی څوک ده؟ الله تعالی ده. خو تا ظاهره سبب د هلاکت غالبه د دغه نه مرګ راځي، په دغه د خدای نیسي چې په کوم طریقه د ځان مړ کو، په قیامت کې به په جهنم کې په هغه طریقه ځان وژني. وای هغه سبب چې هغه کې تردد وي د رواتوب و نارواتوب، هغه سبب چې پرېږدي دا اعلی پر د توکل ده. دوم پر دا د اسباب جوړ که خو په اسبابو اعتماد مه که. دوکان دې کېښی، مځکه دې وکرله، نوکري دې پیدا کړه، سفر ویزه دې پیدا کړه، خو بیا خدای ته زاره کوي الله په دغه دکان کې ته برکت راته پیدا کړي. دا اعتماد مه که یاره دکان مې جوړ کړ بیا به نو په ټول عمر د ما کور ته مسکنت نه راځي. دا اعتماد به په دکان نه کې، اعتماد به په مځکه نه کوي. ولې خدای پکې دا کوم تخم چې ته په مځکه کې واچې اانتم تزرعونه ام نحن زارعون، بیا یې تشین کوي که زه یې در تشین کوم. لس خرواره تخم وشنه، بیا نو اعتماد که بس ذاتي به د څو کلو خوراکه پیدا کړه، دومره مځکه مې وکرله چې الله یې نه درته راشین کوي، بیخي به شین نه شي. شین شي
سیلاب راشي ټول درنه یوسي، شین شي اوبه نه پیدا کېږي، قحطي راشي ټول وچې ختم شي. نو اسباب نه منع نه ده، خو په اعتماد اسبابو باندې منع ده. لکه نبی اسلامي که تاسو توکل په خدای حق توکل وکئ، الله به داسې رزق درکوي لکه مرغۍ چې سهار د کور نه تشه جوجوره وځي بېګا ته مړه راځي. اوس دلته یم وایي دغته اشاره وکړه، مطلقا سبب به پرېږدي نه چې په کور کې کښېنه توکل په خدای، خدای مې د رزق ذمه کړې راولي به، ولې مرغۍ وځي پسې. خو دغه مرغۍ نه 14 پاس کړی ده، پوهنتون یې نه دی ویلی، نه یې مځکه کرلې ده، نه یې یو یې کړې ده، یو شی هم نه دي کړي. خو خدای پاک په هوا مرلاخ ورته راولي، دا ورځي په هوا باندې ویني بس ویې خوري، بېګا ته چې راځي مړی. ته په خدای اعتماد که، الله به د یو لوري نه سبب درته برابروي. دریم صورت دا ده چې اسباب دې جوړ کړه، په اسبابو دې اعتماد وکړه، په دغه سړي کې بیخي توکل شته نه، چې بس کار جوړ شو، دغه سړی توکل نشته پکې. نو الله تعالی وی وشاورهم فی الامر، خو فاذا عزمت، کله دې چې قصد وکړو د کار، فتوکل علی الله، بیا توکل په خدای پاک باندې کوه. ان الله يحب المتوکلین، خدای پاک خوښوي اعتماد کوونکي په الله تعالی باندې. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، توکل په خدای که، ولې اصل کار جوړونکی الله تعالی ده. که الله دې تاسې نصرت کو، بیا به هیڅوک هم په تاسې نشي غالب. و ان یخذلکم، که خدای پاک خپل کومک در باندې بند کو، خذلان ترک د معاونت ته ویل کېږي. فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، بیا بل زورور څوک ده چې د تاسې کومک وکړي پس له خذلان د خدای پاک نه، چې الله خپل نصرت در باندې بند کړي. ډېرې مشورې به وکړي، د ډېرو ملکو سره به تعلقات پیدا کړي، ظاهري دوستۍ به هم پیدا کړي، رسمیات به هم پیدا شي، خو چې خدای پاک نه درکوي کچکول به ګرځوي، ټول به په خوارۍ او په زاریو باندې ګرځي. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، خاص په الله تعالی د اعتماد کوي مؤمنان. وما كان للنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. د شان نزول په لحاظ په غنیمت کې یو څادر و بدر کې، بیا د تقسیم په وخت کې څادر ورک شو نه و. چا دا وویل چې دا به پیغمبر علیه السلام اخیستی وي، وایي د بدګمانۍ په نیت نه به سر خلاص کوي. نبی علیه السلام ته خدای پاک اختیار ورکړی و چې په غنیمت کې د کوم شی خوښ شو هغه د تا د صفي ورته ویل کېږي، د خمس نه زائد د خپله یو برخه وه. نو صحابه پر رسول الله بدګمانه نه و چې غلا کړي، خو په دغه حیثیت باندې کېدی شي چې د ده خوښ شوی وي، د اخیستی وي، خو خدای پاک اجازه ورته کړې. خو ظاهره داسې اخیستل چې صحابه نه یې په خبر او د په خپله ځان ته اخیستلی، دام یو نوعه ځای د بدګماني راځي که نه راځي. الله دام نه شو خوښ، دا خو غلا به ورته ویل کېږي، دی خو چې اخلي په ښکاره به اخلي. نبي ته دا نه د مناسب چې غلا به کوي. دا ګمان مه کوئ چې رسول الله به په خپله اخیستی. او غلا، غلول، خیانت په مال د غنیمت کې دا څومره لوی جرم ده. ومن یغلل، څوک هم چې غلول وکړي، پټوالی وکړي په مال د غنیمت کې، یأتي بما غله، راتګ به کوي په هغه څه چې ده غلا کړی یوم القیامت، په ورځ د قیامت. ثم توفى كل نفس، بیا به پوره ورکول کېږي هر نفس ته ما کسبت، جزا د هغه عمل چې ده کړی ده، وهم لا یظلمون، په دوی به ظلم نه کېږي. غلا خو مطلقا ګناه ده، کبیره ګناه ده، خو د بیت المال غلا، د غنیمت غلا تر نور غلاو ډیر فرق لري. ولې؟ وایي بل چا نه چې غلا وکړي، خو یو سړی ده، مثلا د یو سړي نه د غلا وکړه، ممکنه ده په دنیا کې بیرته د تا زړه ته خدای پاک ډار واچوه، توبه دې ویسته، وربشي هغه صاحب د مال به یا راځي کې معافي به تر وغواړي یا به هغه شی ورکړي. نبی علیه السلام په هغه انسان د خدای رحم وي چې د په بندگانو د خدای په چا ظلم کړی، خو په دنیا کې بیرته راضي کی، آخرت نه عذاب نه ځان خلاص کی. اما که چا په غنیمت کې خیانت وکړه، په غنیمت کې اکثره جهادونه د شپې حملې وي،
او مختلف ګروپونه سره یو ځای وي، دغه مجاهد ته دا د رقم نه لګیږي چې د ما سره په دغه جهاد کې څوک شریکان وو. اوس د غنیمت د مال نه پټ شی واخیسته، وروسته یې که د علماو نه قرآن و حدیث بیانونه واورېده، زړه کې ډار پیدا شو، د خپل جرم نه یې توبه وایسته، چاته یې اوس ورکي؟ د بنده حق خو خدای پاک نه معاف کوي چې تر څو صاحب د حق نه کې معاف. 3 قسمه دفترونه دي. یو قسم رجسټر دفتر چې په چاپ سي لیکل شوی، الله بالکل نه معاف کوي چې هغه شرک ده، کفر خدای نه معاف کوي. دوم قسم رجسټر د اعمالو هغه ده چې خدای پاک بې حسابه نه پرېږدي، خامخا یې حساب کوي چې هغه د بنده حق ده. دریم قسم رجسټر هغه ده چې الله یې پروا نه لري، چاته یې خوښه شو معاف کوي، چاته یې خوښه شو عذاب ورکوي، هغه حقوق الله. لمونځ یې پرېښه، اوس نو الله خوښه ده که عذاب ورکوي، خو د بنده یوه روپۍ هم نه ور معاف کوي چې تر څو صاحب د حق نه کړي معاف. اوس نو دغه ډېر لوی هغه ده چې غنیمت کې 500 کسان د سره شریکان و، د تا نه ورک دي، اوس د چا نه معافي غواړې. او په بنده باندې چې چا ظلم وکړه، په ورځ د قیامت باندې نبی علیه السلام یې مفلس څوک ده؟ صحابه ورته ویلې. دوی ویلې مفلس هغه ده چې روپۍ نه لري. وایي نه، لوی مفلس هغه ده چې په دنیا کې ډېر لمونځونه هم کړي، روژې هم نیولي، زکاتونه یې ورکړي، حجونه هم کړي، صدقې هم کړي، عمرې هم کړي، خو غټه سرمایه د عبادت لري. لیکن څوک یې ویلی، چاته یې کنځا کړي، د چا یې غیبت کړی، څوک یې وژلي، د بندگانو سره تعداوي کړي، په ورځ د قیامت په هغه بندگان راشي که د 10 نفرو سره مثلا ظلم کړي، 10 سره به عریضې وکړي خدای پاک ته چې دغه زه ویلی یم، دغه د ما غیبت کړی ده، دغه ما ته کنځا کړي دي، دغه د ما قریب وژلی ده، دغه. نو هلته چې بدله ورکول کېږي په اعمالو ورکول کېږي، روپۍ نشته. نو د دغه سړي لمنځونه یوه ته ورکړي، روژې بل ته ورکړي، اخر که د ده عمل او هغه ګناوې سره یو برابر شوې، نو خالی پاتې شي، د عذاب نه نور ډېر پیټې نشي په. خو کله داسې وي چې د ده ظلمونه ډېر وي، عمل یې تر کم وي، د دوی عمل پسې تقسیم شو، خو د هغو پور پرې نه شو، بیا د هغو ګناوې راخلي په دی پسې اچوي، چې د ګناوې ښې ډېرې شي، بیا د هغه ټولو ګناو سزا خدای پاک په قیامت کې ورکوي. اوس نو بخاري شریف کې باب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ پوه کوي، ای د ما امتیانو ګورئ نن ما خبروم، داسې نه وي چې بیا په قیامت کې زه یو څوک په داسې حال کې ووینم چې د غنیمت د مال نه یې اوښ غلا کړی، په هغه وختو کې خو حیوانات و دا شیان وو، او دغه اوښ په غاړه راخیستی، غرغړې کوي، دی بیا په قیامت کې ماته نارې وایي چې یا رسول الله اخیستنې، ته خو مې نن کومک وکړه، د خدای د عذاب نه مې خلاص کړه، زه دې بیا نشم خلاصولی. یا یې غویی راخیستی، هغه رمباړې وایي او ماته نارې وایي چې ما خلاص کړه، یا یې آس راخیستی ششنیږي، یا یې میږه ورای اخیستی بغیږي، یا یې رختونه کپړې راخیستې داسې خورې کړپېږي چې ټول خلک یې ویني. نن سبا ټانګ یې غلا کړی، توپ یې غلا کړی، توپک یې غلا کړی، چې څه شی یې غلا کړي هغه به یې په ولې راخیستي، ویحملون اوزارهم علی ظهورهم. بیا به د خدای پاک په حضور کې ماته نارې وایي چې ای رسول الله ما خلاص کړئ، زه بیا نشم خلاصولی. نن درته وایم چې په غنیمتو کې خیانت مه کوئ. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو غلام چا په تحفه کې ورکړی و، د خیبر د جنگ نه راوګرځېده، د حضرت پیغمبر علیه السلام د اوښې نه کته راکوزوي، رحل هغه په اوښ چې چی بار دی دا راکوزوي، ناڅاپه یو غیشی راغی، دا د حضرت پیغمبر علیه السلام غلام ولګېدو، شهید شو. او اصل شهید خو یغ ته وایي، اصل شهید چې عذاب مذاب یغه ته ورنه کړی شي، سیده جي جنت ته. صحابه وویل دته خو د شهادت مبارک وي. نبی علیه السلام ورته ویل نه، هغه څادر چې د غنیمت د مال نه د تقسیم نه مخکې د اخیستی و، زه اوس وینم د اور لمبې وایي په ده باندې. چې دا یې واورېد د صحابه، یوه صحابي دا څپلۍ نه وي چې سړی پښو کوي، دا برسېره چې یو تار په اوښتی، دا تسبه شراک یو یا دوه یې راخیستي وو، ګورئ د څپلۍ چپلکې نه دي، دغه چرم چې دا برسېره یو پاډه ورته وایي، دا یې راخیستي. نبی علیه السلام ته ویل دا خو هم د غنیمت تقسیم نه مخکې ما راخیستي وو، خو صحابي خیال دا خو دا خو کم شی ده. نبی علیه السلام ورته ویل شراک من النار او شرکان من النار، که نه وای در راوړې په دغو به هم خدای د اور جهنم درکوه. بل حدیث مبارک کې راځي، صحابي مبارک د جهاد په سفر کې مړ شو په خپل مرګ باندې. حضرت پیغمبر علیه السلام
په ژوند کې د ده لمونځ د جنازې خو یقیني سبب د مغفرتو د مړي دپاره چې الله د هغه ګناهونه په معاف کول. چا راغل ربی علیه السلام ته حال راوړ چې پلانکی مړ د ته جنازه وکړه، ده ورته ویل صلو علی صاحبکم، تاسې لمونځ وکړئ، زه په دغه لمونځ نه کوم. صحابه سخت خفه شوه چې د دغه سړي نه څه جرم شوی ده چې رسول الله لمونځ نه پکې. چې ورغله د ده غوټه یې خلاصه کړه، خپل بکسه نه یې غوټه یې چې خلاصه کړه، غمی دومره غمی په دغه غوټه کې پیدا کړه چې 2 درهمه 2 روپۍ ارزېده، د 2 روپۍ غلول یې کړی و. ګوره خو صحابي و، دا خو په خیال کې هم نه ورتله. لکه نن سبا موږ خلک دکاندار ته ودرېږي، دغه د سبزي والا ورته د میوه والا ورته خورما راکړه 1 کیلو، هغه خورما ته لیدی 1000 یو 2 راخلي خوري چې دا خو څه نه وایي، د هغه زړه نه وي دا خوړل روا دي. خو دوی ته جرم نه لیدی کېږي چې دا خو یوه خورما ده یا یوه کیله ده یا یو شی ده، کم شی ورته لیدی کېږي. هغو ته هم کم لیدی کېده. د 2 روپیو غمی پټ و، د غنیمت تقسیم نه چې مخکې اخیستي، خو دغه ته غلول ذاتي ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې منع وکړه چې زه د دغه سړي جنازه نه کوم. شهیدان 3 قسمه دي. یو قسم هغه شهید ده چې په دنیا کې هم شهید حکم ده، په آخرت کې هم. یو قسم هغه شهید ده چې په دنیا کې خلک شهید بولي، خو په آخرت کې د شهداو مقام نه وي. یو قسم هغه شهید ده چې په آخرت کې د شهید ثواب خدای پاک ورکوي، خو په دنیا کې خلک شهید نه بولي. هغه شهید چې هم په دنیا کې حکم د شهید هم په آخرت کې، هغه چې د کافر په مقابل کې د خدای د رضا دپاره جنګیږي، او د کافر د لاسه شهید شي، د ده نیت خراب نه وي، غنیمت کې خیانت نه یې کړی، بل څه نه یې کړي، ده خو چې څاڅکی مځکې ته رسیږي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي، خپل ځای په جنت کې ور وویني، او په قیامت کې د 80 قریبانو شهادت مقام خدای پاک ورکړي چې 80 نفر مجرمین د خپل قریبانو هغه ورسره جنت ته بیایي. یو قسم هغه شهید ده چې په دنیا کې خلک شهید بولي، خو په آخرت کې خدای د شهداو مقام نه ورکوي. دا هغه چې د کافر په مقابل کې جنګیږي، د کافر د لاسه مړ شو. ګورئ لکه دا نن سبا موږ ټول خو دغه خلکو شهیدان بولو، خو د ده نیت خراب وي، د خدای د رضا دپاره نه وي جنګېدلی، د قدرت دپاره یا د غنیمتو دپاره یا د قومیت په خاطر جنګېدلی وي، یا د شهرت دپاره جنګېدلی وي، یا د ریا دپاره جنګېدلی وي. خلک یې شهید بولي، خو په قیامت کې د شهداو مقام نه ده. یو قسم هغه شهدا دي چې په قیامت کې مقام د شهید ده، په دنیا کې خلک شهید نه بولي. زلزله کې څوک مړ شو، په اوبو کې غرق شو، اکسیډنټ کې مړ شو، د کینسر مرض د طرف نه مړ شو، په اور وسو مړ شو. دغه مهلک مرضونه یا اپتو د وجه نه چې مړ شي، خلک یې شهید نه بولي، غسل هم ورکوي، کفن هم ورکوي، جنازه هم کوي، خو په قیامت کې په وبایي مرضو مړ شو، طاعون باندې وبایي مرضو مړ شو، په قیامت کې خدای پاک د شهداو په لیست کې راپورته کوي، د شهداو مقام ورکوي. نور بیا په شهداو کې هم خپلې خپلې درجې دي. مجموعه 50 قسمه، یو 50 قسمه شهدا راځي. نو چا چې غلول کړی په مال د غنیمت کې، که شهید هم شو، ګورئ هغه شهید نه ده چې اول به د جنت ته، یو وارې به دغه عذاب په تیریږي، که الله ورته اراده وه د عذاب، خو جرم ده ویې کو. نو نبی علیه السلام یې دغه سره به ډېر احتیاط دي. دغې وجې نه ورونو دا د بیت المال په شي کې دومره احتیاط په کار ده. د حبیب عجمی غالبا خور و، که د حضرت بشر حافی خور، د یو عالم نه یې پوښتنه وکړه، د موږ د کلي د وطن قاضي ده، لماخستان چې د دفتر نه کور ته ځي چراغ ورسره یي، موږ په کور کې چراغ نشته، دایما د کور نه چې تیریږي دغه رڼا ته چې زه دا څرخی وبم، د ده د چراغ رڼا ته، دا روا ده؟ هغه ورته ویلي ته څوک یې چې داسې پوښتنه کوي، دومره احتیاط؟ وایي زه د حضرت بشر حافي خور یم. وایي نه به یې کې. بشر حافي دومره مقام و چې دی وی چې ما زړه د الله سره دومره جوړ ده چې لاس مې اراده د غلا وکړي، خو چې زړه مې نه مني لاس مې شل شي او پردي حق ته نه ورځي، چې پښې مې اراده د ورتګ وکړي ګناه ځای ته، چې زړه مې نه مني پښې مې شل شي هغه ځای ته نه ورځي.
اوس قاضي ته د چراغ بلول په دفتر کې د قضا د حکم دپاره روا ده، د کور دپاره خو نه. موږ مدرسو ژوند کې موږ ته استادان ویلې دغه بتوی لګول، بلپ لګول یا پنکي لګول چې په مدرسو کې د بیت المال په روپۍ دي. د بیت المال خو دا چنده ده که نه؟ دا خو د مصلحت د دین دپاره دی چې طالب دیني ګټه تر واخلي. اوس نو که بې ضرورته دغه هغه لګوي، لکه کله کله طالبان ورونه د جمعې په شپه تر 2 بجو سره ناست وي، نه مطالعه ده نه تکرار ده، علم سره تعلق نشته. دغه د بیت المال چراغ ورته بل ده، دا ورته ناروا ده. دا د وقف اوبو چې دا د ټنکۍ ټوبیل باندې په دغه ټوبیل اوبو بیل پرې کېږي، د بیت المال روپۍ په پرې کېږي. دغه د نلکۍ په اوبو باندې بې ضرورته زیات استعمالول ناروا ده. 3 وارې به لاس مینځې، د 3 وارو نه زیات که په خپلو شخصي اوبو یې مینځې، په دغه نیت یې مینځې چې اندامونه مې ښه ساړه شي، پروا نه لري. سنت به بولې 3 وارې، خو د بیت المال په اوبو به تر 3 وارې نه زیات اوبه نه استعمالوي. د حضرت مبارک د مدرسې ناظم چا راته خلیفه مبارک قصه کړه، وایي په جوب کې به 2 قلمان وه چې خپل شخصي خط به یې چاته لیږو، په خپل قلم یې لیکو، د مدرسې حساب یې چې کوو د مدرسې په قلم یې لیکو. دا چې د بیت المال شي ته فکر وکړو، دا خبره لږ ځکه چې خو اکثره ملګري داسې چې یا مسؤلین وي چې موږ ته شخصي خپل کور ته خپل میلمه راشي، څومره تیاری ورته کوو، او دا صاحبانو ته چې میلمه ورشي چې دا پردی روپۍ په جوب کې دي، هغه څومره شی کوي. یو میلمه ته څومره خرچي کیږي. که خپل شخصي روپۍ چا دغسې مصرفولې، بیا د بیت المال د دغسې مصرف کړي. دغه موبایل دي چې په خپل شخصي کارت باندې جمع کیږي، یو روپۍ چې لګیږي بیا 2 واري بیا ګوري چې ودرې 100 روپۍ پاتې شوې. چې د بیت المال کارټونه ورته جمع کیږي، هلو هلو څنګه یې په ورځ کې 15 کارټه وي. بې مقصده په خاص کار باندې نه دی لګیا، د حکومت او د اداري کارونه یا د جهاد کارونه نه پکوي، صرف خپل ملګرتیاوې په پایلي الو پکوي، څنګه یې پکوي. 15 کارټه په ورځ کې وي، 1500 روپۍ لاړې د بیت المال لاړې. دا موټر چې د بیت المال دی، خو درته مقرر دی د دغه دپاره چې د دغه ځای نه تر هغه ځای چې ته تګ و راتګ کوې، د تا به د ضرورت رفع وي، د کوم خدمت پسې به ځې، د تا به د دغه ضرورت دپاره دغه موټر وي. د ضرورت دپاره په ورځ کې 1 غنټه استعمال ضرورت وي. دا 6 غنټې 15 غنټې چې موږ چکرې وایي چې درځئ لاړ شو پغمان ته، درځئ لاړ شو پلانکي ځای ته، درځئ لاړ شو پلانکي ځای ته، تیل د بیت المال استعمالیږي، ټایر د بیت المال استعمالیږي، چې موټر پرزه خرابېږي د بیت المال په روپۍ جوړېږي. دا به په کوم دلیل جواز ولري؟ هر شي کې چې بې احتیاطي شروع شوه، که خدای نخسته مدرسې په کار کې چې موږ او تاسې ملایان طالبان یو، هر څوک مدرسې جوړولو شوق لري. جوړول خو یې اسانه دي، خو ساتنه یې ډېره سخته ده. د طالب حق در د غاړې شو، د مدرس حق در د غاړې شو. ته به اوس په دغو روپیو کې څنګه احتیاط کوې، څنګه به چلیږې؟ د مدرسې په روپیو شخصي میلمستیاوې کوي. محتمم صاحب د میلمانه ورته راځي، د مدرسې په روپیو مړی ورته کوي. دا روپۍ خو خلکو درکړي دي. حتی دومره باریکه مسله ده چې جومات چې څوک جوړوي، د جومات لپاره چې روپۍ ورکړي، دغه محتمم دغه د جومات جوړولو روپۍ بیا په رنګ استعمالوی شي چې دا سپین رنګ ورکوي که نه. وایي که د د چښتن رضایت و ورسره چینه ورکوی شي، که نه دغه چینه خو زینت ده، اصل تعمیر خو هغه دیوال جوړول ده. 2 روپۍ د دیوال د جوړول دپاره ورکړي، دغه روپۍ که د هغه د رضایت نه بغیر استعمال کې، دا ضامن ده بیرته به بیت المال ته د جومات پاڼ ته د خپلو جوب نه روپۍ وراچي. خو چې هغه ورسره راځي یا یې ورکړي په دغه نیت باندې چې دا جومات ته رنګ ورکه، جومات ته ټیل ورکه، یا ورته ووایه. حتی د مدرسو کې جلسې وي، بیا جلسو ته نعتخوانان راغواړي، نعتخوانانو ته روپۍ ورکوي. خدای خبرې خو لاړې، دی نعتخوانان غریبانان خوش کوي چې دا نظام موږ ټول موږ چلوو، یو مزدوران په روپیو تجارت کوي.
دغه ناتخوان ته د روپۍ د مدرسې د فنډ نه ورکوی شي که نشي ورکولی. زه چې اول مسؤول شوم د یوې مدرسې، بیا جلسه را روانه وه، نو ملګریو 2 ناتخوانان راته یاد کړه چې دغه ناتخوانان راوغواړه. ما ویل زه یوارې د دغه مسلې پوښتنه کوم چې ما ته د بیت المال د روپیو نه دا روا دي چې زه یې ناتخوان ته ورکړم که نه. حضرت مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه په هغه وخت کې ژوندی و، د حقاني ضعیفه شوی و، پالج ویلی و، خو ژوندی. چا یې لمبر راکړه، تلیفون مې ورته وکړ. بیا یې ده په خبر داسې ښه نه پوهېدم، هغه زوی بیا تشریح راته وکړه، راته ویلې وایي که څوک شخصي روپۍ درکړي د ناتخوان دپاره چې ناتخوان راوغواړه دا روپۍ ورکه، هغه روپۍ ورکول روا دي. یا ته یو چاته ووایې ته محتمیم د مدرسې، چاته ووایې چې زه ناتخوانان طالبان د ناتخوان غواړي، دا د ناتخوانانو روپۍ غواړي، که ته د ناتخوان دپاره روپۍ ته یې په دغه نیت تر وغواړې یا یې دی په دغه نیت تر کې ورکوی شي. خو که چا د مدرسې په نامه روپۍ درکړي دي، د مدرسې په نامه د خلکو خیال دا وي چې مدرسې ضرورت لنګر په وچلیږي، د استاد تنخوا په پرې کړی شي، طالب ته کتاب په واخیستی شي، د مدرسې د ضرورت په نامه یې درکړي، هغه روپۍ تر ناتخوان ته نشي ورکولی. پښتانه وایي بې چرګه به هم سبا شي، بې ناتخوانه جلسې تېرېږي که نه تېرېږي، څه ضرورت ده؟ دا خو صرف غاړې تازه کول دي. داسې نه ده چې په حکومتوب پسې موږ اخیستې ده، کله دا بعضې ملایان په حکومت پسې پام یې ځان ته یې پام نه وي، خپله د مدرسې په کار کې څه شی کوي. خپل ځان اصلاح، د بل مسلمانول ډېر اسانه دي، خو د ځان مسلمانول ډېر سخت دي. هر سړی په بل پسې غږېږي، زه پیر یم په بل پسې غږېږم، بل ملا ده په بل پسې غږېږي، بل امیر ده په بل پسې غږېږي، هر یو خپل ځانو ته نه ګوري، وایي بل ته چې ګویا ګوته نیسي ځان ته دې څو ګوتې کړې. غافلا ان خلق از خود بېخبر لا جرم گویند عیب یکدیگر. وایي د خپل ځانه غافل دي ځکه یو د بل په غیبتو لګیا دي. که څوک وایي د خپلو عیبو اصلاح ته متوجه شي، بل به بیا په ټول عمر ور په یاد هم نشي، دومره د عیبو نه ډک یو. خو کامیاب هم هغه څوک ده چې خپلو عیبو ته متوجه شي. موږ نه خدای پاک د خپلو عیبو پوښتنه کوي که د بل د عیبو، او بیا د بل عیبونه چې بیانوو یې په کوم شکل، د مصلحت په شکل که د غیبت په شکل. هغه ګناه وکړه، ګناهګار ده، ته یې غیبت کوې خو ته هم ګناهګار شوې. مصلحت صورت خو دا ده یا مخامخ ده ته نصیحت وکړه چې دا مه که، یا د جرم ولیدو قاضي ته په دغه نیت ورشه شاهدي ورکړه چې پلانکی مې په زنا ولید، هلته خدای ثواب درکوي چې په دغه نیت ورته ووایې چې هغه د خدای حکم نافظ کړي چې خلک بیا بل وخت کې د زنا نه ځان وساتي. دغسې په مجلسو کې خبرې پسې روا دي. موږ د بل عیبونه په مجلسو کې بیانوو، خو خپله په بله کبیره ګناه لګیا شوې، هغه خیانت کړی ده، تا غیبت وکړه، ته هم په ګناه لګیا هغه هم په ګناه لګیا. وما کان لنبي ان یغله، نه ښایي هیڅ نبي ته چې هغه پټ کړي یو شی. ومن یغلل یأتي بما غل یوم القیامه، څوک چې پټوي په ورځ د قیامت به رابه شي د هغه پټوونکی سره له هغه شي چې د پټ کړی ده. ثم توفی کل نفس، بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته ما کسبت، جزا د هغه عمل چې د کړی ده. وهم لا یظلمون، د دې سره به هېڅ ظلم ونه کړی شي. افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه څوک چې متابعت کوي د الله د رضا، همیش کوشش کوي چې په دین عمل وکړي، کمن داسې ده باء بسخط من الله چې هغه اخته شوی د په قهر او غضب د خدای پاک باندې، ومأواه جهنم، ځای جهنم ده. نیکو بد سره برابر دي؟ نه دي برابر. وبئس المصير، ډیر بد ځای دی ورته د دا دوزخ. هم درجات، د الله د رضا تابعان چې هغه متقیان دي، دام د مختلفو درجو چښتنان دي. په جنت کې 100 درجې دي. جنت ټول د مسلمانانو دپاره ده که نه ده؟ خو هغه په مسلمانانو کې درجې دي، ځکه درجې په جنت کې ډېرې دي. هم درجات، څومره تقوا ډېرېږي دومره مقام جګېږي. د کافرو چې ګناوې کوي د هغو دپاره هم درجات نه دي، هغو ته په اصل کې درکات، زینې دي، کوزې، جهنم طریقې کوزې دي، خو په هغو کې هم تفاوت موجود ده چې چا کفر شدت څومره زیات ده دغومره به سزا د هغو زیاتې وي. والله بصیر بما یعملون، الله ښه لیدونکی ده په هغه څه باندې چې دی عمل کوي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين،
په تحقیق سره احسان کړی د خدای پاک په مؤمنینو باندې اذ بعث فیهم رسولا کله چې ولېږو خدای پاک په دوی کې رسول بد انفسهم د دوی د ځانو نه یتلو علیهم آیاته چې تلاوت کوي دغه رسول په دوی باندې آیاتونه د خدای پاک ویزکیهم او پاکوي دوی په توحید سره د ګناه د شرک نه ويعلمهم الكتاب والحکمه ورخی دوی ته قرآن عظیم شان او شرعي احکام وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین او بشک و دوی پخوا د دغه قرآن عظیم شان د نزول نه د دغه رسول د لېږلو نه په ګمراهۍ ښکاره کړي د دغه مؤمنینو نه څوک مراد دي چې الله احسان کړی په مؤمنینو چې په دوی کې رسول د دوی د جنس نه پیدا کړی و یا د مؤمنینو قریش مراد دي یوه ترجمه ولې اول مخاطب په دین قریش و رسول الله د دوی د قوم و نبی علیه السلام چې خلق تابع دي د قریشو مؤمن د مؤمن تابع ده کافر د کافر تابع ده کوم قریش چې اول ایمان راوړ لکه صدیق اکبر چې څومره خلک ایمان راوړي د ټولو په ثواب کې دی ورسره شریک ده چې کوم اول کافر شو لکه ابو جهل چې څومره خلک وروسته کافران کېږي په هغه پسې اقتدا کوي دی په ګناه کې ورشریک ده یا وای قریش تر مراد دي یا عرب تر مراد دي دوم تر قریش نه خبر عامه ځکه نبی علیه السلام عربي قرآن عربي اول دا انعام خدای پاک په عربو وکړه نوره دنیا بیا تابع د عربو ده نو هغو ته د شکرانې اول یا قریشو ته تنبیه ورکړي چې تاسې خو ډېر شکر وباسئ یا دوم عربو ته چې تاسې ډېر شکر وباسئ یا د مؤمنینو نه ټولې دنیا مؤمنین مراد دي د قریشو خو د نسل نه و د عربو د ژبې نه و د مؤمنینو د جنس نه د دایم انسان د نورم انسانان دي نو په ټولو مؤمنینو خدای احسان کړی چې رسول ورته رالیږلی که رسول الله نه وای نن به موږ قرآن عظیم شان ته نه و ناست نن دغه عظیم ثواب چې خدای پاک په دا یو حرف موږ ته لس نیکۍ راکوي او په دغه مجلسو موږ ته خدای جنت راکوي خپل دیدار راکوي د دغه ټولو ثوابونه به بیا موږ محروم وو نو موږ به د دغه نعمت شکر ادا کوو من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې څوک د بنده شکر نه کوي ادا د الله شکر نشي ادا کولی دغه شکر بیا اول بیا دغه ځای نه شروع کېږي چې اول به د دغه استاد شکر ادا کوو چې دغه استاد باعث دغه ثواب شو په موږ باندې نن استاد ته ناست یو د خدای د دین نه خبرېږو اول قدم کې به د دغه احسان باندې چې د دغه ونه منې د رسول الله ته څه در پام کېږي د رسول الله خو استاد در پیژني بیا به رسول الله چې وپېژنې بیا به الله ته در پام کېږي چې دا رسول خو خدای پاک رالیږلی ده وروسته به بیا الله تعالی احساناتو ته سړي ور پام کېږي اولما اصابتکم مصیبة بیا د احد خبره ده آیا تاسو ته چې کله ورسېدو په احد کې د کفارو د طرف نه څه مصیبت او حال د قد اصبتم مثلیها په تحقیق سره تاسو ورسولی و دغه کفارو ته په بدر کې دو چند دغه مصیبت چې اویا مو مردار و اویا مو بندیان کړي و قلتم بیا مو ویل انا هذا دا موږ ته تکلیف دی ولې راغی موږ کې رسول الله موجود دا تکلیف موږ ته ولې پیدا شو قلت ورته هو من عند انفسکم دا مصیبت تاسو د نفس د وجه نه د خو تاسو ګناه وکړه د رسول الله امر مات کو مخالفت مو وکړه ان الله على كل شيء قدير خدای پاک په هر شي باندې قادر ده وما اصابكم يوم التقى الجمعان هغه څه چې تاسو ته رسېدلي دي په هغه ورځ چې دوه ډلې د کفارو د مسلمانانو سره یو ځای شوي فباذن الله د الله په اذن درته رسېدلي دي دا الله مخکې نه لیکلي و او الله د دې لپاره ډېر حکمتونه دي یو پکې هغه دا د وليعلم المؤمنین چې الله په ښکاره معلوم کې مخلص مؤمنین وليعلم الذين نافقوا الله په ښکاره معلوم کې هغه خلک چې منافقان دي وقیل لهم ویل شه دغه بیرته تلونکي منافقینو ته چې وګرځېده دا 300 کسان مسلمانان ورته ویل قاتلوا فی سبیل الله راشي احد ته یا خو د خدای د رضا دپاره د کافر په مقابل کې وجنګېږئ او ادفعوا یا مدافعه وکړئ د دښمن په نفس او په مال هسې چې د مسلمانانو ډله ډېره کوي په دوی بردار وي قالو د منافقینو څه ویلې لو نعلم قتالا که موږ پیدای په جنگ باندې لطبعنا که موږ به د تاسو متابعت کړو خو موږ جنگ زده نه ده یا دا معنی که دغه جنگ وای بیا به موږ کړی و خو دا خو جنگ نه ده دا خو ځان هلاکت ته اچول د دوی 3 چنده تر موږ زیات دي الله تعالی وی هم دغه منافقین للکفر کفر ته یوم اذن په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې و منهم تر دین للایمان ایمان ته مخکې خو د امانا نارې ویلې خلکو د مؤمن ګمان په کوونن عملا ښکاره شو چې دا کافران دي یقولون بافواههم وی دا منافقان په خلو خپلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته د دوی په زړو کې والله اعلم بما یکتمون خدای په ښه عالم د په هغه کفر باندې هغه حسد باندې چې دوی پټوي په خپلو زړو کې
الذين قالوا لاخوانهم هغه منافقان چې ویلې به دوی په حق د ورونو خپل کې وقعدوا او حال د دوی ناستو د جهاد نه د هغو په باب کې څه ویلې لو اطاعونه که هغو هم د موږ منلې وای ناست وای ما قتلو دوی به نه وژل شوي قل خدای پکې ته دوی ته ووایه چې دومره تکړه یې د مرګ نه ځان خلاصوئ خو د خپل ځان د مرګ نه خلاص کړي په خپله بستره مرې فدرؤا عن انفسکم الموت تاسې منې کوئ د ځان نه مرګ ان کنتم صادقین که رښتونې د مرګ نه ځان خلاصولو تدبیرونه جوړوئ شي خو ځان نه منې کوئ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ته ګمان مه کوه ای رسول الله یا ګمان مه کوئ اوریدونکي مسلمانه په هغه خلکو چې وژل شوي دي په لار د الله کې امواتن د مړي ګمان مه پکه بل احیاء بلکې ژوندي دي عند ربهم یرزقون په نزد د رب د دوی د رزق ورکول کیږي ګورئ دا برزخي حیات ته برزخي حیات د مرګ نه بعد ژوندون دا د هر چا دپاره شته د موږ اهل سنت والجماعت عقیده ده خو فرق ده پکې هر چاته شته ولې کافر ته چې په قبر کې عذاب ورکول کیږي چې ژوند نه په عذاب یا پیږي مسلمان ته چې نعمتونه ورکول کیږي راحت پیدا کیږي چې ژوند نه په پیږي خو فرق ده پکې اول په د خپل وجود کې وګورو دا پښه نه ده پښه پونده او ګوتې وګورئ ګوته چې معمولي وچې چې په درد پیږي پونده کلکه چې په درد نه پیږي وای ماده د حیات په ګوتو کې قوي ده تر پونده نه هغه احساس ډیر کوي دا نه کوي نو هلته هم دغسې فرق ده په نفس درد کافر هم پیږي دومره ژوند په هغه کې هم شته په نفس راحت باندې کمزوری مسلمان هم پیږي خو یو طرف ته درجې دي چاته بیا رزق ورکول کیږي لکه هغه د خدای په کې شهداو ته رزق ورکول کیږي نبی علیه السلام د عرش عظیم لاندې ګرځي په جنتو کې میوې خوري بیا د عرش عظیم لاندې په هغه چراغو کې د ارواح د شهداو ته وجود ورکړي شي هلته بیا اوسیږي کله بیا د شنو مرغانو په شکل وجود ورکړي شي په جنتو کې ګرځي میوې خوري او دغه رزق دغه احساس و انعامات دا مسلمانانو ته اولیاو ته شته شهداو ته شته هر چاته خپل خپل مقامونه دي فرحین دغه شهیدان د الله په نزد رزق ورکول کیږي دی خوشحاله دي بما اتاهم الله په هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم او دوی خوشحالي کوي په راتلو د هغه کسانو چې تر اوسه لیار دوی ته نه دي رارسېدلي شهیدان شوي نه دي د هغو په باب کې چې خپل انعام یې ولید د نور مرګرو په باب کې ذاتي خوشحاله ده چې هغه شهید شو هغه ته هم خدای پاک داسې مقام ورکوي په خوشحاله په هغو هم دي په څه شي دي الله خوف علیهم چې نشته ویره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه غمجن دي خو هغه به هم دغسې شیان کېږي یوه معنا یې دا ده یوه معنا دا ده شهید چې نیت صفا وي خیانتونه یې نه یې کړي غلول یې نه یې کړی شهید شو اوس دغه ځای کې یو غټ امید بل پیدا شو بعضې مسلمانانو حقونه د ده نه په مخکې په دنیا کې تلف شوي وي او چې خپل نعمت یې ولید ذاتې خوشحاله شي د هغه مسلمانانو ډار هم د زړه نه ووځي چې د هغو د وجې نه به ماته عذاب نه راکول کېږي ولې ربي کریم وایي چې څوک په صحیح معنا شهید شي که د بنده سره یې ظلم کړی و په ورځ د قیامت باندې تر پولیس رات چې تیر شي بیا دوم موقف د مسلمانان خدای پاک دروي چې په خپل منځ کې حقوق سره واخلي خو دغه شهید چې د خدای د رضا دپاره په صحیح نیت شهید شوی وي دغه که د چا سره زیادت کړي الله تعالی یغه مظلوم ته ووایي دغه د تا سره ظلم کړی و د هغه په عوض کې به زه تا ته دا بنګله درکړم معاف یې کړه یا به دا حوره درکړم معاف یې کړه هغه یې معاف کړي ګوره د ده لمونځونه نه ورکول کېږي خبر په دغه ځای کې د ده عبادت نه ورکوي چې دی ګناه عذاب ته برابر شي الله یې راضي کوي خو بې حسابه یې نه پرېښ بې عوضه یې نه پرېښ ګوره ظلم شوی و د ظلم عوض الله ورکوي د بنده حق نه پرېږدي خو دوی چې د خپل نعمتونه وویني خوشحاله شي چې که خدای پاک د موږ نه ناراضه وای بیا خو دا نعمتونه نه راکول نو هغه د بنده حق چې د موږ نه ضایع شوی ده د هغو ډارم تر ورک شي ولې الله یې راضي کوي هغه بیا د دوی نه الله راضي کوي هغو ته وایي چې هغه په عوض کې دا معاف کړه زه به تا ته دا بنګله درکړم یا به دغه باغونه درکړم یا به دغه حورې درکړم هغه یې معاف کړي یستبشرون دوی خوشحاله کیږي بنعمت من الله په نعمت سره د الله تعالی د طرف نه چې دوی ته ورکول کیږي فضل او په فضل او احسان سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او په دې خوشحاله دي چې الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنینو بلکې پوره پوره اجر ورکوي
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، هغه کسان، هغه حمراء الاسد چې کافرانو دووري اراده وکړه، نبي علیه السلام اعلان وکړ چې هغه خلک پسې ووځي چې پرون وتلي وی. الذين استجابوا لله والرسول، هغه کسان چې حکم یې منلی دی د الله تعالی او د رسول الله، من بعد ما اصابهم القرح، پس له دې نه چې دوی ته رسېدلی و زخم تکلیف. للذین احسنوا منهم، شته د هغه کسانو دپاره چې نیکي کړې ده. دا من تبعیضیه نه ده، من بیانه ده چې هغه دي د دغه صحابه ونه، ځکه خو ټول محسنین دي. چې شته واتقوا د مخالفت د الله او د رسول نه ځان ساتلی ده، شته د دوی دپاره اجر العظیم، اجر ډېر لوی. دغه دوم بیا هغه د بدر صغرا په باب کې چې آینده کال کې به بیا سره ګورو، او هلته هغه نعیم راولېږو چې خلک وډار که. الذین، هغه کسان، قال لهم الناس، چې وویله دوی ته ناس، د ناسو نه دلته اوس یو نعیم مراده. څه یې ورته وویلې؟ ان الناس، چې مشرکین، قد جمعوا لکم، درته جمع شوي دي ډېر، فخشوهم، وی ویرول دی هغو نه، فزادهم ایمانا، دوی ته یې ورزیات کړي ایمان، دی ونه ډار شو چې الله یې موږ سره د نصرت وعده ده، الله به دې موږ نصرت کوي. وقالو، وی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل، کافي د موږ لره الله او نیک مددګار ده. دغه ختم ده. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس الله سره د دغه آیات یو ختم طریقه دا ده، 100 وارې درود شریف مخکې، 100 وارې درود شریف شاته، په مابین کې 1500 وارې دغه حسبنا الله ونعم الوکیل. او بعضې دا عبارت هم ورسره زیاتوي، نعم المولا ونعم النصير. د دغه ختم خصوصي د جهاد په باب کې د دښمن د مغلوبیت دپاره ډېر لوی اثر ده، چې مجاهدین چې اراده وکړي چې سبا ته مثلا په پلانکي ځای باندې حمله کوو، ویل ماخوستن د دغه ختم په ډېروالي وکړي، الله یې کافي شي، الله یې معین و ناصر شي، الله تعالی هغو ته فتح ورکوي، غلبه ورکوي. فانقلبوا بنعمت من الله، نو بیرته راوګرځېدل دا مؤمنان په نعمت سره له طرفه د الله تعالی نه، وفضل، او په فضل او احسان سره، لم یمسسهم سوء، ونه رسېده دوی ته کوم تکلیف، واتبعوا رضوان الله، او تابع شو دوی د رضامندي د الله تعالی، والله ذو فضل عظیم، خدای پاک خاوند فضل لوی د لاړ بدر ته د جهاد ثواب هم ورکو، او په اعمالو کې تجارت کې هم ګټې ډېرې ډېرې وکړې. انما ذلکم الشیطان، بېشکه هغه سړی چې هغه مسلمانانو ته ډار ور اچو، هغه شیطان ده. ګورې انسي شیطان هم شته، من الجنة والناس، چې غلط تبلیغات کوي، مسلمان ډاروي یا ګناهو طرف ته یاڅوي، هغه ته هم شیطان قرآن ویلی دی. هغه شیطان د یخوفو اولیاءه، ویروي خلک د خپلو دوستانو نه، اضافت للمعقول ده، ویروي خلک د خپلو دوستانو نه ویروي. خو فلا تخافوهم، مه ډارېږئ د دوی نه، وخافوني، الله وی د ما نه وډار شي، د ما حکم مه پرېږدئ، ان کنتم مؤمنین، که یې مؤمنین. دا منافقینو به په کفر کې ډېر تلې وارونه کړه، همیش د کافر سره ملګرتیا، د کافر ته د مسلمانانو جاسوسي، رسول الله به په غمجن و. الله تعالی ورته ولا يحزنک، غمجن دې نه کړي ته الذین، هغه خلک یسارعون فی الکفر، چې منډې وهي په کفر کې، انهم لن یغضروا الله شیئا، بېشکه دوی ضرر نشي رسولی الله ته د هیڅ شي، ځان ته یې ضرر ده. یرید الله، الله اراده لري چې دا دوی ته ژوند ورکړی ده اوږد، الله یجعله، چې ونه ګرځي د دوی دپاره حظا فی الاخرت، برخه په آخرت کې، ولهم عذاب عظیم، د دوی دپاره عذاب ډېر لوی ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه، خیر د انسانانو څوک ده؟ وایي خیر د انسانانو هغه ده چې عمر یې اوږد وي، عمل یې نیک وي. اوس نو چې څومره د نیک عمله سړي عمر اوږد شو، خو عملونه یې ډېرېږي، جنت مقامات ډېرېږي. شر د انسانانو څوک ده؟ وایي شر د انسانانو هغه ده چې عمر یې اوږد وي، عمل یې بد وي، خدای مو دې وساتي، په ډېر عمر کې ډېرې ګناوې کېږي، نو عذاب یې ډېرېږي. دا کافرانو ته کله خدای ډېر ډېر عمرونه ورکوي د عذاب دپاره، چې عذاب یې ور ډېر شي. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بېشکه هغه کسان چې بدل کړی دا کفر په ایمان سره، ایمان یې پرېښی، کفر یې ځان ته غوره کړی، لن یغضر الله شیئا، دا ضرر نشي رسولی الله تعالی ته د هیڅ شي، ولهم عذاب علیم، شته د دوی دپاره عذاب دردناک. ولا يحسبن الذين كفروا، ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کافران شوي دي، انما نملي لهم، هغه څه چې موږ مهلت ورکوو دوی ته، خیر لهم خیر لانفسهم، دوی دې ګمان نه کوي چې دا خیر دی د دوی د ځانو دپاره. انما نملي لهم، بېشکه موږ دوی ته مهلت ورکوو، لیزدادو اسما، چې زیات شي د ګناه د وجې نه، ولهم عذاب مهین، عذاب دردناک ته، چې دا اوس ما حدیث ویل هغه په دغه ځای کې، چې عمر یې اوږد وي، ګناه یې ډېر وي، نو عذاب یې ډېر وي. نور خدای پاک
جهاد حکمونه تکلیفي عبادات راولي د دې دپاره چې امتیاز وشي خبیث و طیب سره جدا کړي. دغسې خو په خیراتو کې په خوړو کې په مړیو په الواو کې مخلصین ډیر دي. د لیلا او د مجنون په قصه کې د شودو مجنونان ډیر دي، خو چې کله دی وینه وغوښته چې ما وینه ته ضرورت ته، بیا ویل زه هغه مجنون نه یم، چې هغه اصلي مجنون باندې بیا هلته پیښه شوه. نو ما کان الله لیذر المؤمنین، نه ده دا خبره چې پرېږدي الله تعالی مؤمنان علی ما انتم علیه، په هغه څه چې دا تاسې اوس یې دا ګډوډ چې یې په دغه حاله مو نه پرېږدي، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تر دې پورې چې الله جدا کړي ناپاکه د پاک نه. وما کان الله، او دا منافقین الله ته خو معلوم و، خو په غیب باندې خو هر څوک نه دي خبر. رسول الله ته یې ورښولي و، خو عام خلک خو نه و خبر، دلته عام خلک ذاتي په خبر شوه. علم ظهور چې مخکې موږ معنا وکړه. وما کان الله لیطلعکم علی الغیب، نه د الله تعالی چې تاسې خبر کړي په پټو شیانو باندې، ولکن الله یجتبی من رسوله، لیکن الله غوره کوي د رسولانو خپلو نه من هغه څوک یشاء چې خوښه شي په پټو شیانو. دا کشفي شیان انبیاو ته یې ورکړي دي، اولیاو ته یې ورکړي، الا من ارتضی من الرسول. په بل ځای کې هم چې آیات کې راځي عام خلک خو نه دي په خبر، عام خلک چې په خبر شو هغه په دغه وخت کې په منافقانو خبر شو چې جهاد نه مخالفت وکړه. فآمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله او په رسول دی الله تعالی باندې، یعنی ثابت شي په دغه ایمان باندې. و ان تؤمنوا وتتقوا، که تاسې په ایمان کلک شئ، ثابت پاتې شئ او پرهیزګاري وکړئ د بدکارو نه، فلکم اجر عظیم، شته د تاسې لپاره اجر ډیر لوی. کافر دی په اوږدوالي د عمر ګمان نه کړي چې دا یې د دپاره خیر ده. اوس موږ مسلمان ته هم تنبیه راکوي، دا دنیا چې نن موږ ډیر اخیستي یو، دا ډیروالی د دنیا آیا خیر ده که شر؟ بیا خاص کر دغه خلکو دپاره چې د حلال او د حرامو فرق نه کوي، هغه خلک چې د خدای پاک حق نه پکې ادا کوي، الله تعالی وي دغه خلک دې هم دا ګمان نه کوي چې دا زه دنیا ورکوم او دوی بخل کوي چې دا یې دوی دپاره خیر ده، بلکې شر ده، دا یې دوی دنیا به د غاړې توق ګرځي. حدیث مبارک کې راځي چاته چې خدای دنیا ورکړي او زکات یې نه ورکوي، دغه نه به یو سخت مار جوړ شي، د غاړې نه به تاوي او په دغه سخوښتې به چیچي، په دغه سخوښتې به چیچي، انا مالو کوه انا کنزو که زه یې تا هغه دنیا هم چې جمع کولم دی. که چا میږي اوزې وښانو غویان وي زکات یې نه وي ورکړی، نبي علیه السلام دا به ټول خدای را ژوندي کړي، دی به په قیامت کې پړ مخ ورته پروت وي، دا حیواناتو به غوبل پکې جوړي پکې ګرځي به، بعضې به خولې په لګوي، بعضې به یې په ښکرو وایي، 50,000 کاله به یې دا سزا وي، غوبل به یې پکې جوړ وي. بل روایت کې راځي چې څوک دنیا لري او زکات یې نه وي ورکړی، حضرت ابوذر رضی الله عنه وایي چې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلې داسې داسې ګاټې به جوړ شي، په اور د جهنم به ګرم وي، په دغه تي به یې ورګدي ویلې کوي به یې هغه خواته به تروځي، د ابل ولې لاندې به یې په ګدي بېرته په دغه لوري به یې راوځي، 50,000 کاله به یې دا سزا وي. نو الله وی ولا يحسبن الذين يبخلون، ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخیلي کوي، بما اتاهم الله، په هغه دنیا چې الله ورکړې ده، من فضله، د خپل فضل نه، هو چې دا بخل خیر لهم، چې دوی دپاره خیر ده، نه بل هو شر لهم، دا د دوی دپاره شر ده. سیطوقون ما بخلوا، زر ده چې د دوی د غاړې عامل بشي، مار به تر جوړ شي هغه څه نه چې دوی بخل په کړی ده یوم القیامت، په ورځ قیامت. نور دا دنیا در نه پاتې کېږي، ته به مرې، ولې بخل کوې؟ خو ځان یې مخته که آخرت ته درته ولېږه، سرمایه یې جوړه که. ولله میراث السماوات والارض، خاص الله لره میراث د اسمانو د مځکې ده، دا ټول اهل سره به پناه کېږي، یو الله به پاتې وي. والله بما تعملون خبیر، بېشکه الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسې کوئ خبردار ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دعوت لپاره کفارو ته ورولېږه، یهودو ته چې اسلام دعوت ورکړي. یوه ورځ صدیق اکبر ورغی، په یو کوټه کې په یو ځای کې یهود ناست دي، د دوی بدبخته یو ملا ده هغه هم کېناسته. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ورته ویې چې د خدای نه وډار شه، پیغمبر علیه السلام ښه پوهېږي چې حق پیغمبر د ایمان راوړه، او بیا ورته ویې او خدای ته قرض ورکه، قرض حسن، الله به څو چنده بیا بدله درکړي، بخل مکه، صدقې کوه. هغه خبیث ته ورته ویې ښه الله تعالی دې موږ نه قرض غواړي، خو بیا خو معلومیږي چې دی مسکین شوی د موږ غنیان یو. دوم ته وایې چې سود ناروا ده، هغه د الله تعالی خپله موږ سره سود معامله کوي، موږ نه لږ روپۍ غواړي، بیا دی ډېرې راکوي. حضرت صدیق اکبر ورسره خیر کړه، په دا مخ باندې یې ووایه
ورته ویل خبیثه د خدای دښمنه که موږ او تاسو معاهده نه وای قسم د دلته به مې مردارولې خو معاهده د مړ کوی دی نشم هغه ورغه پیغمبر علیه السلام ته عریضه وکړه هغه یهودي چې زه صدیق اکبر داسې وویلم حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه یې ورغوښت ولې دې وویه ده ورته ویل یا رسول الله دغه د خدای دښمن دا خبره وکړه چې الله مسکین ده فقیر ده موږ غنیان یو ده دستي انکار وکړه نه ما نه دي ویلي او هلته خو قانون دا ده چې مدعي به بیا شهیدان راولي منکر خو دستي قسم کوي شهیدان ونه د صدیق اکبر خدای پاک آیاتونه نازل کړه د صدیق اکبر یې تصدیق وکړه رښتیا وی صدیق اکبر دا د خبرې ما په خپله واورېدې الله تعالی وی لقد سمع الله په تحقیق سره اورېدلی دی الله تعالی قول الذین خبره دی هغه خلکو قالو چې دوی ویل ان الله فقیر بېشکه الله فقیر ده ونحن اغنیا موږ ماړه یو سنکتب ما قالو زر ده لیکلي به وساتو لیکل خو شوي دي ملایکو لیکلي به وساتو ما قالو هغه خبر چې دوی کړې ده او دغه شان لیکلي به وساتو وقتلهم الانبیاء بغیر حق هغه وژل د دوی انبیا ولره په ناحقه سره ونقول بیا به په قیامت کې ورته وایي ذوقوا عذاب الحریق اوس وڅکه هغه عذاب سوځونکی ذلک د عذاب بما په سبب دی هغه د قدمت ایدیکم چې په خوا لېږلي وو لاسونه د تاسې وان الله لیس بظلام للعبید بېشکه الله تعالی چې هرګز ظالم نه ده د بندګانو دپاره مبالغه به په دغه کې وکړي هرګز نه ده ظالم الذین قالو بیا د یهودو ملا بدبخته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ خو په تا ځکه ایمان نه راوړو موږ ته پخوانیو کتابو کې دا ویل شوي دي د الله د طرف نه نازل دي چې هغه نبي چې د نبوت دعوه وکړه ورته وبویه چې موږ ته په څه راوله دلته چې اور راشي د اسمان د طرف نه وسوځي دا خو پخوا د دوی خیراتونه به دغسې و چې قبول به شوه که داسې معجزه یې درته ښکاره کړه بیا یې ومنئ که نه یې مه منئ نو موږ ته دغسې معجزه ښکاره کړه رب کریم ولې دا نورې معجزې کمې دي چې دی اوس بله معجزه غواړي او بل الله وی هغه ورته یو بدبختو هغه مخکنی انبیاو چې دغسې معجزې درته ښکاره کولې زکریا علیه السلام ولې شهید کو حضرت یحیی علیه السلام ولې شهید کو خو هغو خو دغسې صدقې به راوړې مابین کې به کېږي اور به راغی د اسمانه به وسو خو عناد د حق ته اتباع نشته الذین قالو هغه کسان چې وایي ان الله عهد الینا الله موږ ته حکم کړی ده الله نؤمن لرسول چې موږ به نه منو ایمان به نه راوړو هیڅ رسول ته حتی یأتینا تر څو پورې چې راوړي موږ ته راتګ وکړي موږ ته بقربان په قربانۍ تأکله النار چې اوري اخري قلت ورته یا قد جاءکم رسول په تحقیق سره راغلي و تاسو ته رسولان من قبل مخکې تر ما بالبینات په ښکاره دلایلو وبالذي قلتم په هغه معجزه چې دا تاسې ویایئ فلما قتلتموهم ولې مه شهیدان کړه ان کنتم صادقین که یې رښتوني بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک تسلي ورکوي فان کذبوکه که دغه خلک تا ته نسبت دروغ کوي چې ته پیغمبر نه یې ته صبر کوه فقد کذب رسول من قبلک تکذیب شوی د ډېرو رسولانو پخوا تر تا جاءوا بالبینات چې هغو ښکاره معجزې راوړې وې و زبور صحیفې راوړې وې والکتاب المنیر کتاب ښکاره خو چا سره صحیفې وې چا سره غټ کتابونه وو نور په دنیا کې پاتې کېدن نشته د سزا ځای بل را روان ده اوس صبر که کل نفس ذائقة الموت هر نفس سکونکی د مرګ ده و انما توفون اجورکم بېشکه پوره به درکول کېږي تاسو ته اجرونه د تاسې یوم القیامت په ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار څوک چې لرې کړی شو د اور د دوزخ نه و ادخل الجنة جنت داخل شو فقد فاز دا سړی کامیاب شو وما الحیات الدنیا نه د دا ژوندون د دنیا الا متاع الغرور مګر اسباب د دوکه کولو دي چې سړی اصلاح نه راغلی په دغه خطا شي زوین لناس حب شهوات کې چې مخکې موږ خبره کړې وه بس دغه ورته مقصد ولیدي چې آخرت تر پاتې شي لا تبلون فی اموالکم و انفسکم قسم ده چې تاسې به وازمایل شئ په مالو د تاسې کم په ځانو د تاسې کم امتحان ده اولا تسمعون قسم ده تاسې به واورئ من الذین اوتوا الکتاب د هغه خلکو نه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی ده من قبلکم مخکې تر تاسې لکه کعب ابن اشرف ومن الذین اشرکو او د هغه خلکو نه چې مشرکین دي چې به واورئ اذن کثیرا از یې ډېره غلط تهمتونه اشعار به جوړول صحابه به بدنامه کول چې د پلانکۍ ښځې سره جوړ ده د ښځو به نومونه د صحابه و اخیسته غلط شیان به بیانول خو ان تصبروا که تاسې صبر وکئ وتتقوا او ځان وساتئ پرهیزګاري وکئ د ګناهو نه د بدو کارو نه فان ذلک من عزم الامور بېشکه دا صبر او تقوا د هیبتي کارونه ده دغه وکئ په ځان کې دا راولئ
واذ اخذ الله میثاق الذین یاد که هغه وخت چې اخیستي و الله تعالی وعده محکمه د هغه خلکو نه اوتو الکتابه چې هغو ته ورکړی شوی و کتاب د څه شي وعده وه لتبیننه للناس چې تاسې به دا کتاب بیانوئ خلکو ته ولا تکتمونه نه به پټوئ خو دوی څه وکړه فنبذوه وراء ظهورهم دوی وغورځوه دا کتاب تر شا واشتروا به ثمنا قلیلا په هغه عوض کې رشوتونه اخیسته حکمونه د خدای پاکې بدل کړه فبئس ما یشترون ډېر بد دي هغه څه چې دی اخلي د یهودو د ملایانو نه به نبي علیه السلام د بعضې احکامو د تورات پوښتنه وکړه بیا به دوی غلط حکم ورته بیان کړه بیا به یې تقاضا هم دا وه چې د موږ صفت هم وکړه چې موږ څنګه ښه ملایانو دین مو څنګه را ساتلی خوشحاله به مو په غلطولو څنګه مو خطا کړو او تقاضا به هم لرله د صفت الله وی لا تحسبن الذین یفرحون ته ګمان مه کوه ای نبي علیه السلام په هغه کسانو چې خوشحالیږي بما اتو په هغه کارو چې دوی کړي دي د خلکو بېلیارې کول ویحبونه او دوی خوښوي ان یحمدو چې د دوی صفت وکړی شي بما لم یفعلو په هغه کار چې دوی کړی نه ده هدایت خو یې نه ده کړی خو دا د چې موږ ته ښه ملاین وی فلا تحسبنهم بمفازة ته ګمان مه کوه په دوی باندې د کامیابۍ من العذاب د عذاب نه ولهم عذاب علیم شته د دوی دپاره عذاب دردناک ولله ملک السماوات والارض خاص الله لره د سلطنت او پاچاهي د اسمانو او د مځکې والله علی کل شیء قدیر خدای پاک په هر څه باندې قادر ده سورت خو ما خلاص کړی دغه اخري رکو به پاتې کنه نو ډیر خو نه ده انشاءالله در باندې بوج خو نه ده ورو بیرسو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولی الالباب وای مشرکین د مکې معظمې یهودو ته ورغله چې تاسې ته موسی علیه السلام څه معجزه در ښکاره کوله هغوی ویلې لاس به په تخر کې وي نه راوبیست تک سپین به شو لکڼه به یې واچوله مار به تر جوړ شو بیا نصارا ورته ورغله چې عیسی علیه السلام تاسې ته کومه معجزه ښکاره کوله هغو ورته ویلې مرزاده ړوند په سترګو به یې لاس ور تېر کو جوړ به شو پیس مرض والا و لاس به په تېر کو جوړ به شو نو دی وای راغله پیغمبر علیه السلام ته چې مخکې انبیاو خپلو امتونو ته داسې غټې غټې معجزې ورښولې دي موږ هم د تا نه معجزه غواړو دغه د صفا غونډۍ موږ مسکینان ډېر خو د دنیا محبت ته دا راته سره زر که چې مسکنت مو ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای الله تعالی ته زارۍ وکړې چې د دوی مشکل حل شي ګو د ایمان راوړي الله تعالی ورته ویلې که دوی معجزه غواړي زه هغه معجزه تا ته درکم خو که دوی ایمان رانه وړي بیا یې نسل ټول ختموم لکه د صالح علیه السلام اوښی چې غوښته بیا ټول ختم شوه او که نه چې زه کوم معجزه تا ته درکوم که دوی ایمان رانه وړم ټول نه ختموم څه به پکې ختمیږي څه به پاتې کېږي ما او دوی سره پرېږده رسول الله ویل بس خدای پاک داسې معجزه نه غواړم چې ټول امت مې غر کېږي داسې معجزه نه غواړم چې مخالفت وکړي الله تعالی دلایل ویلي ولې دوی دغه د خدای پاک نظام ته نه ګوري چې نورې معجزې غواړي ان فی خلق السماوات والارض بېشکه په پیدا کولو د اسمانو او د مځکې کې واختلاف اللیل والنهار په اختلاف د شپو د ورځو کې په رڼا او په توروالي یا په اوږدوالي په لنډوالي لآیات دلایل د قدرت الله تعالی د لاولی الالباب خاوندانو د عقل لره چې چا عقل خالص عقل وي هغه د دغه نه د خدای پاک په خبر کې ذات شک نه پیدا کوي په قدرت کې شک نه پیدا کوي خو ویښیار خلک څوک دي ویښیار خلک څوک دي الله تعالی د ویښیارو صفت کوي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم هغه خلک دي چې الله یادوي په ولاړې په ناستې په پروتې په هر حال کې یادوي د نبی علیه السلام په صفاتو مبارکو کې راځي د طحاوي روایت ته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه رسول الله به الله په هر حال کې یادوه اوس د دغه یاد نه چې هر وخت کې یادوي الله یادوي دغه ویښیار خلک دي دغه یاد نه کوم یاد مراد ده وای د ژبې د یاد نه خو کله کله منع وي چې عورت لوت شي د استنجا په وخت کې یا لیټرین ته ننوځي په هغه وختو کې ذکر روا ده یا د ښځې سره په جما لګیا ذکر روا ده او دلته خو عمومي احوال ذکر شوه د انسان عمومي حالت هغه دی چې په ولاړې یا ناست یا پروت خدای پکې چې په هر حال کې په ولاړې په ناستې په پروت په هر حال کې الله یاد وي
بل ځای کې امر کوي اذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم. لمانځه نه فارغ شوې بیا په ولاړم ذکر که په ناستم ذکر که په پروتم ذکر که، کله امر کوي کله د ویښیارو حکایت کوي. وای د دغه ذکر نه حضور دائمي مراد ده چې همیش د هر حال کې د الله په یاد وي. ګورئ موږ ته د دستور د زندگی کې په هر څه کې خدای پاک هدایت کړي دي. یو څو غټ غټ درته ذکر کوم اسانه چې پوه شو. حضرت پیغمبر علیه السلام چې ماړی خوري اول وخت لاس ورته پریمینځه، بیا چې شروع کوي بسم الله ورته ووایه، وړې وړې ګولې کا د خپل لوري نه خوراک کا، چې ماړی د بس کړه د خدای پاک حمد ادا کا، بیا په آخر کې بیا لاس پریمینځه، اوبه چې کې بسم الله ورته ووایه، په 3 ساوې وچکه، آخر کې د خدای پاک حمد ادا کا. خوراک وچکا کوشي طبعا بیا بشري صفات د قضای حاجت پیدا کیږي. چې لیټرین ته ننوتې بیت الخلا ته ننوتې د باندې اعوذ بالله وایه، که هغه مسوره دعا نه یې لنډ اعوذ بالله یا بسم الله وایه، چپ قدم مخکې اخله، لیټرین ته چې ننوځي اول چپه پښه اخله، هلته چې ننوتې ذکرونه مکرونه تلاوتونه یو شی به بیا نه کوې، قبلې ته به مخامخ نه کینې، قبلې ته به شا نه ګرځې، په ولاړې به بولې نه کوې، تیږې ته به بولې نه ورکوې، هوا طرف ته به مخامخ نه کینې، جګ ځای ته به بولې نه کوې، استنجا به په ښي لاس باندې نه وایې، د ستر د پردې لحاظ به کوي. دا ټول آداب ذکر دی ذکر دی ذکر دی. بیا چې بیرته د کناراب د راوځې ښی پښه به مخکې راباسي، د خدای پاک حمد به ادا کې چې اپلیتي د ما نه لرې کړه، پوزله شیان هغه د ګټې شی د ما وجود ته راپرېښه. بیا چې اودس شروع کوې، د اودس شروع د استنجا نه مخکې بسم الله به ووایې چې ځان د لیانۍ لوڅ کړی، بیا د استنجا وویله، د استنجا نه بعد چې ممکنه وي ځای موجود قبلې ته به مخامخ کینې، بیا چې اودس کوې غږیږي به نه، مجلسونه به نه کوې، اذکار معصوره که نور نه بسم الله بسم الله به وایې. نیت به د اوداسه کوې، په داسې اوداسه چې نیت دې ورته وکړو بسم الله دې وویلې، ظاهر و باطن دواړه پاکیږي. ظاهر بدن خو هسې په اوبو پاکیږي، خو په دا نیت باندې بیا ګناوې پاک کیږي، چې مخ مینځي د مخ ګناوې خدای پاک صغیرې تویي، چې لاس مینځي د لاس ګناوې ختموي، چې سر مسح کوي د سر ګناوې ختموي، چې پښې مینځي د پښو ګناوې ختموي. اودس دې وکړه، بیا چې جومات ته ځې، نو هلته چې جومات ته ورسېدې باندې به بسم الله وایې، الصلاة والسلام على رسول الله، بیا به اللهم افتح لي ابواب رحمتك، ښی پښه به ننباسي، بسم الله